السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو دا طریقه زده کوو چې کله موږ تاسو خپله ایډۍ کې کوم پوسټونه کړي وي، تصویر مو اپلوډ کړی وي، ویډیو مو اپلوډ کړی وي، هغه موږ تاسو ډیلیټ کړو، هغه بیرته څنګه پیدا کولی شو. ګورئ چې کله تاسو په خپله فیسبوک ایډۍ کې پوسټونه ډیلیټ کړئ، بیا هغه پوسټونه تاسو ته په همدې ایډۍ کې یو ځای کې پرته وي، یو فولډر یو آپشن کې پرته وي چې هغې ځای څخه یې تاسو مکمل هم ډیلیټ کولی شئ. دا د یو میاشتې پورې پرته وي. کله چې یو میاشت ټایم پې په راشي نو هغه بیا مکمل ډیلیټ شي. که نه تاسو په یو میاشت کې دننه وغواړئ چې هغه پوسټونه بیرته ریسټور کړئ، یعنې واپس یې کړئ، نو بالکل یې تاسې کولی شئ. ستاسو پوسټ تاسو نه په غلطۍ کې ډیلیټ شو، یا تاسو په دې یو میاشت کې داسې پوسټونه دي چې تاسو ډیلیټ کړي دي، غواړئ بیرته یې راپیدا کړئ، نو دا ویډیو ګورئ. په دې ویډیو کې همدا طریقه زده کولی شئ. نو د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په پیج کې نوي یئ، زموږ پیج لایک کړئ. که زموږ په چینل کې نوي یئ نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو له خپلو دوستانو سره حتما شیر کړئ. ورځو همدې طریقې ته. ګورئ دوستانو، تاسو راشئ خپلې ایډۍ ته تاسو لاړئ. دلته کې خپله ایډۍ ته راغلی. په خپله ایډۍ کې تاسو یو پوسټ چې کوم دی هغه ډیلیټ کړو. ګورئ په درو ټکو باندې مو چې کلیک وکړو، دلته کې د دې ځای څخه به تاسو ډیلیټ کړئ. تاسو به وایئ چې دا ډیلیټ شو، خو دا بیا هم تاسو ته د یو میاشتې پورې ستاسو په ایډۍ کې پروت وي. هغه ځای زه اوس تاسو ته در زده کوم. په دې یو میاشتې کې که چېرته تاسو غواړئ چې دا بیرته راپیدا کړئ، راپیدا کولی شئ. ګورئ دا بیرته څنګه راپیدا کوئ. یو پوسټ تاسو ډیلیټ کړی دی، د هغې میاشت نه ده پوره شوی، غواړئ بیرته یې راپیدا کړئ. د دې لپاره به تاسو خپلې فیسبوک ایډۍ ته راشئ. دلته کې به دوستانو تاسو ته درې ټکي ښکاري. په ایډۍ کې په دې ځای کې په دې درو ټکو به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو کلیک وکړو، دلته کې تاسو ته ارچیو آپشن درکوي. په ارچیو باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو ته دا نشان چې ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړئ، اوس هغه پوسټونه تاسو ته راشي کله چې تاسو ایډۍ نه ډیلیټ کړي وي، نو هغې سره ټایم هم لیکلی وي. دلته کې تاسو بیرته د راپیدا کولو لپاره د یو پوسټ بیرته راپیدا کولو لپاره به دوستانو تاسو په دې درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته به دلته کې ریسټور ټو پروفایل تاسو ته ښکاري، په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. زه نه غواړم چې بیرته راپیدا کړم، خو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ستاسو پوسټ به ستاسو پروفایل کې بیرته راپیدا شي، یعنې بیا به کولی شئ چې خلک یې هم وګوري. اوس دلته کې تاسو که غواړئ چې دا پوسټ له دې ځای څخه مکمل ډیلیټ کړئ، یعنې تاسو غواړئ چې دا مکمل ډیلیټ کړئ له خپلې ایډۍ څخه، نو لاندې تاسو ته ډیلیټ اپشن درکوي. په دې ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته کې 4 اپشنې دي. تاسو به وایئ چې دا اپشنې د څه شي لپاره دي. تر ټولو اول ویو، تاسو غواړئ دې پوسټ وګورئ، نو بالکل یې کتلی شئ. په ویو باندې کلیک وکړئ، نو دا پوسټ تاسو کتلی شئ. دوهم تاسو ته مووی ټو ارچیو ته تاسو د دې پوسټ لیکل غواړئ، لګلی شئ. دریم اپشن کې تاسو بیرته یې راپیدا کول غواړئ، د دې پوسټو بیرته یې راپیدا کولی شئ. په دریم اپشن باندې چې کلیک وکړئ. څلورم اپشن دلته کې تاسو ته ډیلیټ اپشن درکوي، یعنې له دې ځای څخه هم تاسو مکمل ډیلیټ کول غواړئ د دې پوسټ یا د دې تصویر یا د دې ویډیو چې څه شی تاسو ډیلیټ کړي وي، نو تاسو په ډیلیټ باندې چې کله کلیک وکړئ په څلورم اخري اپشن نه، نو هغه پوسټ به مکمل ستاسو له ایډۍ څخه ډیلیټ شي. نو دوستانو، خدای دې وکړي چې دا طریقه تاسو زده کړې وي. انشاءالله روانې به زه تاسو ته ښایسته طریقې در زده کوم. نو که چېرته تاسو زموږ په چینل یا فیسبوک پاڼه کې نوي یئ، زموږ پیج لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو دریو له پمان.